چې خپلوان غریبانانی یتیمانانی خپلوان څه خپلوان دي لکه رشته کې څه بچي تروري یا ترشو یا تر زامن شو یا داسې بل سره رشته شو بغیر د بچو د مور پلار نه نو ضروري چې دوی له زکات ورکولی شي او که نه ولې نشي ورکولی چې دوی غریبانان او د زکات حقداري دا خو ډېره غوره ده روجماتي ټیم کې دعا وختو ښه طریقه ده ځکه چې حدیث کې دا راځي چې د روجتي دغه دعا د روجماتي په ټیم کې الله نه رد کوي والله اعلم ضرور وي که د قسم د کفارې په ځای کې یو سړی داسې وکړي چې د لسو مسکینانو د خوراک او د جامو پای باندې چې کوم پیسې لګي هغه راوالي او یو کس له ورکړي بیا خپله قرضه ختموي نه دی جایز ولې نه دی جایز ده چې شریعت نه دی ښوولی الله سبحانه وتعالی ته پته ده او د هغه په علم کې وو چې داسې غریبانان به داسې خلک به چې په هغوی به قرضي نو الله به دا مسله داسې بیان کړی عامه هنا الله وښوه چې اطعام او کسوه خوراک یا جامه نو موږ د الله د خبرې نه مخکې کېدی شو او نه ترې وروسته کېدی شو نو ځکه به دا نه جایز والله اعلم ضرور وایي که یو سړی قسم وخوري په یو کار باندې خو په یو ځای کې ډېر قسمونه ونه خوري جدا جدا وختونو کې وخوري زما دې په الله قسمي چې زه به مثال کې د خالد کره نه ځم بیا یو ورځ باندې وي زما دې په الله قسمي زه به خالد کره نه ځم یو ورځ باندې بیا ووي او بیا لړ خالد کره نو دا به یو حسابېږي دا قسم کفاره به یو ورکړی کېږي ولې ځکه چې قسم چې کوم کار وباره کې شوی د هغه یو کار دی والله اعلم سل پیری درود ضرور وي چې ما په ځان لازم کړي دي غوره دا چې د عدد نه واوړو او داسې ښه ده که څوک داسې وایي چې زه به لازم ذکر کومه د الله سبحانه وتعالی او هغه په دې شکل کې چې درود و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ویم کله یو نیم سل شي کله 200 شي کله 100 شي کله 50 شي د کې هېڅ حرج نشته سوال د ضرور دا دی چې یو کس وایي چې موږ بوډاګان شو او د منځونو بیا هم د ګناهونو نه منع نه کړو وجه یې څه ده الجواب وجه دا ده چې ما دا خبره ته اوس مخکې هم ذکر کړی یو درس کې چې دا مونځ یو نصیحت دی نو څوک په دې نصیحت باندې عمل وکړي او څوک دې عمل ونه کړي دا چې سپین ږیری شو د ګناهونو نه منع نه شو نو د دې مانځه نه خبر نه دی چې دا مونځ څه ته وایي د دې مانځه څه ترجمه ده د مونځ څه مطلب دی ځکه د ګناهونو نه منع نه شو دویمه وجه به دی چې دا مونځ به داسې نه وي څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کوم مونځ چې د الله په در کې قابل قبول دی دا مونځ به هغه شان نه وي نو ځکه دی د ګناهونو نه پکې منع نه شو والله اعلم د نارینه او د زنانه په منځ کې بالکل فرق نشته داخلي که څوک خارجي یادوي چې لکه مثال کې د هغې دپاره عورت په منځ کې دی چې هغه ټول بدن پټوي او خپې به ورسره پټوي یا دا چې د هغې دپاره د جمعې مونځ لازم نه دغه جدا مسلې دي خو داخلي موږ وایو چې د تکبیر تحریمې نه د سلام ګرځولو پورې د نارینه او د سړي مونځ یو شان دي د جمعې مونځ زنانه که چېرته جومات ته لاړه څوک چې حاضر شي د جومات ته او ده باندې د جمعې مونځ لازم نه وي لکه زنانه ماشوم غلام او مري په دوی باندې د جمعې مونځ نشته خو چې کله حاضر شو نو بیا به د جمعې مونځ کوي او که په کور کې کوي نو بیا به د ماسپښینې مونځ کوي نه د جمعې ماسپښینې مونځ چې څنګه وي هغه شان به کوي د هغې چې کوم سنت یې هغه به ورسره کوي والله اعلم چاله یترله
نو دغه کور ولا پاتې شوی